په سوشل میډیا باندې کنځلې بهتانونه دا څوک لګي؟ زموږ مسلمانان لګي او استعمال شي کوي د ژبې او بې فایدې کارونه. هغه کار چې هیڅ قسم فایده پکې نشته دی. ګورئ به تاسو په سوشل میډیا باندې یو به په یو پسې ویډیو جوړئ، بل به په بل پسې ویډیو جوړئ، یو به د یو مور او پلار کنځي، بل به د بل مور او پلار کنځي، یو به د یو ښځه خور کنځي او بل به د بل ښځه خور کنځي. دې ته څه شوی زما وروڼو؟ دا کم دین دی، دا کم مسلمانی ده. او بیا ملکونو ته به وګورئ، څه کسان په پاکستان کې ناستی او څه په افغانستان کې ناستی. یو به ستا خور دسی، بل به ستا مور دسی، بل وایي چې ته ماله په لاس راوړي زه به تا څه داسې وکړم. لکه تا څه په لاس درغلي نه دي او د یو بل مور او پلار کنځي. دې څه فایده ده؟ فایده خو راته وښیوئ که نه. داسې کنځلې چې هغه د انسان د خولې له مام انسان نشي راوستلی. زه یم چوړی هم داسې کنځلې نشي کولی لکه دا خلک چې یو بل ته کنځلې کوي په سوشل میډیا باندې. هغه کار ولې کوي چې څه فایده پکې نشته؟ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د انسان د یو مسلمان ښایسته اسلام دا دی چې هغه کار پرېږدي چې چاله فایده نه ورکوي. ته ما ته کنځل کوه، زه به تا ته کنځل کوم. څوک دی؟ مسلمان. او دویم نمبر به پښتون. یو پښتون را لګي د بل پښتون مور او خور کنځي، مور او پلار یې کنځي. د خپله ښځه او خپله مور دا په تا دومره سپکه ده چې دی به بل باندې کنځي. ته چې د بل مور او پلار کنځي ولې هغه به تا نه کنځي؟ دا ټول نقصان زموږ د ژبو دی. دې وجه نه خطرناکوالی خو د دې نه معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان چې بل رور مسلمان ته وایي یا کافر، من قال لاخي یا کافر فقد باء باحدهما. یو سړی خپل رور مسلمان ته وایي چې کافره، ام نبی وایي په دې باندې یو مبتلاش. دا چاته چې کافر والے که دا کافر و جو ټیک تا، که نه وه کې اسلام او ایمان و دا کفر بیرته تا ته را واپس کی، ته کافر کی بیا په دې باندې. دا نقصان چا دی؟ دا د ژبې دی. د ژبې خطرناکوالی دا دی چې د ټول بدن دغې اندامونه دا د ژبې تابع دي. انسان ته چې که سزا میلاویږي، که انسان ته نعمت میلاویږي، هم د دې ژبې په وجه میلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی، امام ترمذی امام احمد دا روایت هم نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا اصبح ابن آدم، کله چې انسان سبا کی، فإن الأعضاء كلها تكفر الإنسان، دا ټول اندامونه دا د انسان ته عاجزي کوي، تضرع ته کوي. فتقول وتوای اتق الله فینا، زمونږ په باره کې د الله نه ویرېږه. دا ټول اندامونه دا انسان د اندامونو کې یو عظیم اندام ژبه ده، حق ته ټول زاری کوي او منت کوي. اتق الله فینا، زمونږ په باره کې ګوره د الله نه وینا ویرېږه. فإنا نحن بک، منګه پتا باندې یعنی زمونږه سزا زمونږ نعمت هر څه پتا پسې موقوف دي. که ته برابر شوي استقمنا، موږ به برابر یو. او که ته کږه شوي نو اعوججنا، موږ به هم کاږه یو. موږ تا پسې متعلق یو. که ته صحیح چلیدلې موږ هم صحیح چلیو، خو که ته غلط چلیدلې موږ هم غلط چلیږو. مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو ان اکثر خطایا بني آدم فی لسانه. دا دې مخکې تایید کوي ان اکثر خطایا بني آدم فی لسانه، د انسانانو اکثر ګناهونه دا په ژبه کې دي، دا په ژبه کې پراته دي. لکه ورته په خپله تاسو حساب لګولی شي. که د شرک کلمه ویلې کي په خوله باندې ویلې کي، که د الله او د رسول خلاف کی اکثر په ژبه باندې کی، بهتان لګي په ژبه باندې، غیبت کیږي په ژبه باندې، کنځل کیږي په ژبه باندې، دروغ ویلې کی په ژبه باندې، چغل خوري کی په ژبه باندې. کم یو ګناه ده چې پای کې د ژبې حصه نشته دی. اکثر ګناهونه د دې ژبې سره تعلق دی. بیهوده الفاظ چې ویلې کیږي دا هم په ژبه باندې ویلې کېدلی شي. چاته کافر ویل، چاته فاسق ویل، چاته کنځل کول، دا ټول په ژبه کیږي که نه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته اعلان کړی دی من یضمن لی ما بین لحییه ورجلیه وما بین رجلیه اضمن له الجنه. چا چې ما ته
دغه اندام ذمہواری راکله، کم اندام چې هغه د دوو جامو منځ کې دی چې هغه ژبه ده، وما بین رجلیه، او هغه اندام چې د دوو خپو منځ کې دی چې د انسان شرمګاه ده. د دې ذمہواری ما ته راکړه چې دا به زه صحیح استعمالوم. نبی وی اضمن له الجنه، زه له د جنت ذمہواری ورکوم. معلومه دا شوه چې د انسان غټ امتحان، غټ ابتلا هغه پرې دوه اندامونو باندې ده، یو د انسان ژبه، یو د انسان شرمګاه.